سلام ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپس چینل ستاسو خدمت ته حاضر یم. ګرانو کتونکو زموږ نوې ویډیو ده د ټي ایکس ټي فایل اډ کولو باره کې چې څنګه کله چې تاسو خپل بلاګ د ویب سایټ له ایډسن سره مونیټایز کړئ نو تاسو ته ایډسن یو میسیج درکوي چې ستاسو پیسې چې دي هغه په خطر کې تاسو باید ټي ایکس ټي فایل چې د هغه په خپل بلاګ کې یا ویب سایټ کې اډ کړئ. دلته لیکلي ارنینګ اټ ریسک یو نیډ ټو پیک سم اډز ټي ایکس ټي فایل. نو د دې پیکس کولو لپاره د دې مسئلې حل کولو لپاره به تاسو په دې پیکس نو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې پیکس نو باندې به کلیک وکړئ نو تاسو ته یو بله صفحه راخلاصیږي. دلته تاسو کتلی سئ د دې په اړه ټول معلومات درته لیکلي دي چې څنګه باید د ټي ایکس ټي فایل اډ کړئ. او دلته تاسو لیکلي چې کله چې د ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ، اوپن باندې به کلیک وکړئ، دلته دا ټي ایکس ټي فایل به تاسو دلته راخلاص شي. دلته تاسو یو کوډ درکوي چې تاسو د ایډسن پبلیشر آی ډي ده، دا به ټول سلیکټ کړئ او کاپي به کړئ. د هغه وروسته به خپل بلاګر ته راسئ. خپل بلاګر ته راسئ نو بلاګر کې به سیټینګز باندې به کلیک وکړئ او لاندې به راسئ یو څه دا مونیټایزیشن دلته دا به آپ وي، دلته تاسو دا کتلی سئ، دا به آن کړئ یا انیبل به کړئ او دلته کسټم ایډز ټي ایکس ټي باندې به کلیک وکړئ، هغه باندې به کلیک وکړئ ایډز ټي ایکس ټي باندې، او دلته ما مخکې پیسټ کړی دا کوم کوډ چې تاسو کاپي کړی دا دلته ورته پیسټ کړئ او سیو باندې به کلیک وکړئ. تاسو ایډز ټي ایکس ټي فایل چې دا ایډ سو او تاسو هغه میسیج کوم ایډسنس کې تاسو کوم میسیج درکوي هغه به تقریبا 15 ورځې تاسو وخت لیکلی، کیدای شي د دې نه هم یو ورځ کې لرې شي. 15 ورځې پورې تاسو باید انتظار وکړئ. دا کتلی سئ 15 ورځې پورې تاسو انتظار وکړئ چې تاسو ته به هغه کوم میسیج څه درکوي هغه به لرې شي او ستاسو دا مشکل چې دا به حل شي. دا به زموږ نوې ویډیو، تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. انشاءالله د بلاګر په اړه نور ویډیوګانې زه ډېر زر جوړوم. بلاګر څنګه جوړېږي دغه په اړه کوم ټمپلیټ باید ورته اپلوډ شي، څنګه باید پوسټونه وشي، په کومه ژبه کې پوسټونه وشي. د دې لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. ډېر ژر ستاسو ته دا ویډیوګانې اپلوډ کوم. د بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان، ښه وخت.